سلامونه ملګرو، رحمان بونیری یم. څنګه چې تاسو ته پته ده چې د انډسټریل ریولوشن نه بعد په شیکاګو کې کله مزدورانو د سرمایه‌دارو خلاف احتجاج او مظاهرې شروع کړې، نو په فسټ می باندې چې کوم احتجاج وشو په هغې کې تقریبا 40,000 کسانو شرکت وکړو. دغه 40,000 مزدورانو د دغه مزدورانو دا مطالبه وه چې موږ 16 او 18 ګنټې د دغه کارخانه‌دار دپاره کار نه کوو، بلکې 8 ګنټې کار به کوو، 8 ګنټې به سیر و تفریح له ورکوو او 8 ګنټې به آرام له ورکوو. نو چې کله وخت سره سره دغه احتجاج یا هړتال پیک ته رسېدو باندې شروع شو، نو په 4 می باندې یو کس راولګېدو، یو بم یې بلاست کړو چې په هغې کې څه پولیسان صاحبان هلاک شول په شیکاګو کې. د هغې په نتیجه کې په دغه مزدورانو باندې فایرنګ شروع شو چې پکې بلا مزدوران مړه شول. نو په بعد کې تقریبا 20 ملکونو کې سوشلیست جماعتونو او دغه ټریډ یونینز چې کوم د دغه د مزدورانو سره د شوي ظلم خلاف په 1 می باندې دغه ورځ د یوم مزدور د نمانځلو فیصله وکړه چې نن سبا په آل ورلډ کې نمانځلی کیږي. د دغه ورځ د نمانځلو مقصد دا دی چې مزدور ته حق میلاو شي، د سره زیاتی ونه شي. په دې ورځ باندې چونکې چوټي مزدورانو ته سپیشل پیکیجز هم ورکیږي، خو له بده مرغه په دغه خوږ ملک پاکستان کې دغسې څه طریقه کار نشته. په دغه ورځ باندې هم مزدور چې کوم دی مزدور وي، مزدوري کوي. لحاظه په کار خو دا ده چې د دغه ورځې د مانځلو کوم مقاصد دي موږ په هغې ځان پوه کړو، او دغه مزدوران د چا چې د یو ملک په ترقۍ کې، د یو ملک په ترقۍ کې، په تعمیر کې کوم اهم کردار دی. ولې چې عموما مزدور کومه مزدوري کوي، کوم محنت کوي، د هغې په وجه باندې قومونه ملک په وړاندې باندې ځي، او د هغه مزدورانو محنت په دغه ملک په دغه قوم کې ښکاري. نو په کار دا ده چې دغه مزدورانو ته خاص خیال وساتل شي، د دغه مزدورانو حقوق ورکړی شي، او د مزدور سره څه ظلم، څه زیاتی یا څه سیوایي کار ترېنه